تو مشال راډیو اوري د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اڅکزی صاحب له موږ سره نن د مشال راډیو په دې ځانګړي غړي کې دی را سره به تاسو ټلیفون او د سکایپ د لارې هم تاسو پوښتنې جوابوي خو په پال کې لکه څنګه چې اڅکزی صاحب ته هر کله ویلي دي که په سر کې به پوښتنه یو دوی وکړو نو بیا به اوریدونکو ته لاړ شو لومړی پوښتنه دا چې بلکې لدې به شروع کوو چې د پاکستان او افغانستان اړیکې وخت نا وخت مشران زی راځي او کوشش کوي چې د پاکستان او افغانستان اړیکې پښکارا دا وایي شي د پاکستان فوج مشر جنرال راحل شریف پروند کابل ته تللی دی له ډاکټر اشرف غنی سره لیدلی دی او کېدای شي ډاکټر اشرف غنی پاکستان ته راشي په دې نستو کې خو په دې کې په لومړي یعنی د راحل شریف په خپل وینا کې دا ویلي دی چې له افغانستان زه د ټول پاکستان په استازیتوب باندې راغلی یم چې د افغان مشرانو سره ووینم او بل کوشش کوو چې له افغانستان سره د اړیکو یو نوې باب شروع کو یعنی دوی ډېر مهمه خبرې دي خو دا چې د پوره پاکستان استازیتوب کوي په داسې حال کې چې منتخب حکومت ستا وزیر اعظم ستا پارلیمنت ستا داسې خبره کول او دومره داسې یو نوې باب شروع کول یعنی دا ډېر مهمه خبرې دي تاسو په خیال باندې دغه څومره ځای نیسي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عبدالحې خان ډېر مننه اول تاسو بیا د مشال راډیو د ټولو کارکونکو مشرانو ډېر مننه کوم چې موږ راوبللو پراګ درالو زړه خوښ شو دلته د مشال راډیو سټوډیوګان ولیدل په درسونو تعلیم یافته د نوې زمانه خلک د خپل کار ولس د خدمت لپاره مشال راډیو کې کار کوي او هر مې باور دی هر افغان هر پښتون په دې پوه دی چې موږ د وطن ستوندې سدي او باید چې موږ وظیفه کوي تاسو خبره پاکستان او افغانستان خبره دا ده چې عبدالحې خان افغانستان په خپل ټول تاریخ کې هر وخت چې ګسر پاکستان نو متحده هندو دارالامن ټول انسانانو لپاره کله څوک په هند کې د انګريزانو د خپه شو کله څوک موږ د وخت منځني پښتونخوا چې اوس فاټا ورته وای دا چا زورول نو د پناه ځای افغانستان ډېر لوی خلک لکه مولانا عبید الله سندي لکه ډېر ځینې هندوان سکان نور پښتانه دا تل انګريزان په خبرو افغانستان هر وخت نور د پاره دارالامن وسیدلی و د ټول هند لپاره دا رشتہ په کار د چې نه خراب شي او نه بدغه شي بیا د ژوند د تاریخ جبر دی افغانستان وزورلی پاکستان د ملت په حیثیت راپورته شو اوس د ستی تاسو خبره وکړه چې جنرال صاحب للی دی زه دلیم خبر نه نو زموار سړی دی چې دا خبره کړې ده چې د ټول پاکستان په استازیتوب راغلی او نوې باب نوې چپټر خلاصو زما په اند د پښتونخوا ملي عوامي پارټي په معنا نوې باب داسې شوی په کار د جهان په دې کې د مرسل کومک وکړي افغانستان او پاکستان یو د بل ګاونډي ملکونه دي مسلمانان دي کله جنگ نه دي سره کړی کله زورونه نه سره کړی شکوک او شبهات تکلیفونه ستا یې به د علاج کېدلی شي فوري اوس خبره ده د نوې باب بداش په کار ته چې دغه شي چې جهان افغانستان ته د همسایګانو سره د خوندیتوب په معنا جهاني ګارانټي پیدا کړي چې افغانستان یو مستقل آزاد سورن سټیټ دی یعنی یو نړیوال ضمانت زبایت چې چونکه بده اعتمادي دي د دغه دي کرزی صاحب په خپل د موږ هفتګانه مرګري مشران ټول د افغانستان د جاسوسي د روم شناخته دي دلته وخت تیر کړی دي ټول سره پیژني یو د بل په مشکلاتو خبر دي یو د بل باندې کوم شکوک او شبهات یا غیمسته نو شپ پیلامه بيدای چې یو د دې ګارانټي وسی چې افغانستان یو سورن سټیټ دی بیا په کار ده چین د پاکستان ډیر ښه دوست دی امریکا ته وجود لري هو اړې خلاص کړی دي چین امریکا او د افغانستان او د پاکستان په خواشه ځینې نور هیوادونه دا کولای شي او شبه هم دای او د یو ښه ګاونډیتوب د یو ښه پرمختګ لپاره شبه هم دای چې د افغانستان او پاکستان منځ کې د یو داسې معاهده د لپاره لار اواره کړل شي چې په هغه کې افغانستان د دې پوره ضمانت وکړي چې زه د افغانستان خلاف یا د ایران خلاف یا د چین د خپل ځایګانو خلاف هیڅ قسم مسلح ډلې نه پرېږدم هم د غرنګ په کار ده چې پاکستان چین
او د ایران سره دا ضمانت واخیستل شي چې دوی به د افغانستان خلاف دغه نه ساتي ډلې نه ساتي بهترین ورونه دي مسلمانان دي نو افغانستان روان شي دا د پاکستان په خیر ده د افغانستان په خیر. مننه اڅکزی صاحب سوالونه خو ما سره ډیر دي خو بهرال جو اوریدونکو ته به ډیر لیوالي مشتاق خو بیا سوالونه جوابونه به وي. یو اوریدونکو د ټلیفون په لاین دی هغه ته به ورسو. سلامونه تاسو خبرې کوي او لکه مزایم ټلیفون کړی دی. هلو سلامونه. وعلیکم السلام د کاکر صاحب ستړي مشه شاست محمود خان اڅکزی صاحب ما سلامونه تاسو او زموږ د پاتې نمبر خان صاحب قبول شي. مننه ډیره تاسو پښتنه وکي ډیره مننه. د خان صاحب پښتنه زموږ ده چې موږ پاتې کې بار موږ صدا ویلي دي زموږ بلدیاتي وزیر مصطفی کریم ته موږ ویلي دي زموږ د ګیس کومه مسله چې د کوچ څخه د پریشل د کمی ده دا تر اوسه پورې الفیم نه ده او هغه کوم د کومه د ګیس چې هغه درېدل دي بالکل وچ بس سمه ده تاسو د خاصه دا ته کو ده چې دوی پر دا باندې نو دغه سمه ده تاسو خبره بخښنه غواړم تاسو دا خبره چې دا هغه اڅکزی صاحب ته ورسېدله هغه به بهرحال تاسو دغه یو بل اوریدونکو ته بلار سو ډیره مننه تاسو. سلامونه تاسو خبرې کوي د کم ځای نه ټلیفون کوي. هلو سلامونه وروره. وعلیکم السلام تاسو ته د مشال ټول اوریدونکو ملمت سلام کول غواړم. مننه خوشاله اوسئ اڅکزی صاحب دلته دی تاسو به څه پوښتنه کوئ؟ انا من اول دغه د مظلومیار مسعود د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرم او سوال مې دا د شغلې نه چې تر اوسه پرې زمونږ د جنوبي وزیرستان یا شمالي وزیرستان یا نورې داسې زمونږ چې کومې را سره لګېدلې علاقې دي هغه ته پښتونخوا ملي پارټي بيخي زمونږ په علاقه کې اثرت هم نشته بيخي تر اوسه پرې لیدل کېږي نه کنه یو او بل خبر مې دا چې تر اوسه پرې زمونږ په دې حالاتو کې تر اوسه پرې پښتونخوا ملي عوامي پارټي زمونږ بالکل حالات نه کومو چې تر اوسه پرې د دې خلکو سره څه کېږي. سمه د ډیره مننه دا به محمود خان اڅکزی صاحب په وار سره درته جواب کی که یو بل ټلیفون واخ که تاسو اجازه هم دغه بزموږ یاد وي اوریدونکو مظلومیار یو بل اوریدونکو دي. سلامونه تاسو ته هر کله کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاکر صاحب ته سلام او د مالک ته سلام. هر کله راشي تاسو نوم څه دي د کم ځای نوم ټلیفون کوئ؟ قابل محمد داور د ابو زبینا شمالي وزیرستان سره تعلق لري. تاسو سوال وکي پښتنه وکي. سوال مې دا د ملک صاحب نه چې زه د ټول غوندې نه چې څوک د پښتنې نمائندګي کوي د نامو ګیلادو څه ګیلا ده ګیلا مې دا چې څومره غوندې نه دي د پښتنې په نوم په نمائندګي کو په پارلیمنت کې نوستي دغه وافره چې کیما دو د پښتنې نمائندګي نه وکړه څنګه نه وکړه وکړه چې چاله پښتنه وکي وی چې میرنا چې کیما دو په بجوړیا پرشن شریک کړو چې میرنا نه د پښتنه شوی په وزیرستان یې پرشن شریک کړو امی چې کیم نمائندار سي چې د پښتنې نمائندګي کوي چې میرنا هغه پښتنه نه درشوي بیا تاسو چې نوستي په پارلیمنت کې تاسو میرزه د کوم نه لږه شمالي وزیرستان د بجوړ نه تاسو په یو افر په پارلیمنت کې دغه پښتنې د نمائندګي وکړه چې د پارلیمنت نه میر چې کیما دو د نه چکشوي او وسو به دي قبایل صابر خان نمائندګي هیڅ نه دو کړی. زه دغه مشرونه ته د خاص کچ تاسو یو اجنډا جوړه کړئ د پښتنې په نوم چې څومره غوندینه نمائندګي کوي یو اجنډا جوړه کړئ ان شاء الله چې د پښتنې وینا به باندې سمه صابر خان ډیره مننه. محمود خان اڅکزی صاحب دوی پښتنې وی خو مظلومیار مسعود ډیره مننه ډیر ښه سوال وکړي. بیا سرہMahmoodKan داور د شمالي وزیرستان قطبي وزیرستان د پښتنه وکړه د شاید خبر نه دی یا معلومات نه لري. موږ پر یو سن 2011 کې جنگ اخبار کې په منځنۍ پښتونخوا فاټا کې امن باید څنګه جوړ شي اخبار کې موږ ډیر لوی مضمون ورکړی دی په کې موږ د سټاین اخستې د زموږ دریز دی مظلومیار هم اوري سرہMahmoodKan هم اوري له باجوړ نیولې تر جنوبي وزیرستان پورې دا خاوره زموږ د پښتون غیرتي ولست نه چا په خیرات کې ور کړی ده نه په زکات کې ور کړی
دا د دوی استوګنځای دی دا د دوی کور دی دوی غلط انداز کې د پاکستان جن سیاسي خلک د زمانو دا یو غلط فکر ورکوي چې د قبایل ډیر واشان خلک دي ډیر ناروا خلک دي ډیر غله خلک دي دا هغه داسې نه ده لبا جوړ نیولې تر جنوبي وزیرستان پورې اول خدا ظلم روان دی پاکستان په سیاست کې دا علاقه غیر ده دا خبره غلطه ده دا علاقه غیر نه دی د با جوړه در جنوبي وزیرستان پورې ټولي و ایجنسي یوه ولويشت خاور مالک لري الته ولسونه پراته دي هغه ولسونه سره ویشلې ده هغه ولسونه له زمانو شپرنګانو راغلي چې بیا مغولو بیا داغونو مخکیو دا ولس د خپل وطن مالکو ډیر غړیالي ولستي حقې دي نن هم مرد پښتونخوا ملي پارټي دریز دادي مظلومیار څه خبره وکړه مسعود غړیالي خلک کوم کیندای کله پنکای راځي دي که په نور وطنونو کې دي دا ټول خلک په یو نامه په بل نامه بدنامي کړل په مخه واخستل کډه کړی دي دا ربون روپی تاوان شوی دی خلک د کړی دي د دهشتګردي او د فلانه الزامونو پر لګي په شمالي وزیرستان کې دا وړ وزیر دای په مخ کړی دي دا نوې اصطلاح پاکستان کې شروع شو په ځای کې دا نه دي سوي ته د خپل علاقو ووزي لري ولار سي څه کو مستاس په کورو کې غل پیدا کو دا صحیح تصور نه دی نن هم د شمالي وزیرستان د جنوبي وزیرستان د کورمي د خیبر د دې ټول وې ایجنسي علاج دادي کله چې ځل غواړي کې نه غواړي پاکستان به دا اعلان کوي چې دا وې ایجنسي د هغه ځای د اوسیدونکو کور دی او هغه مالکان دي هغه څه پښتنه کیږي چې د نوې زمانه مطابق وټونه باید څنګه ته واچوي چې باید جوړ شي زموږ رائے ده پښتونخوا ملي پارټي محمود خان اڅکزی خلک ډیر زیات دي د ټلیفون په تاسو پوره کوي زموږ رائے ده چې په کار ده د وې ایجنسي د دې ولسته د ووټ کار کول سي د ووټ په ذریعہ دوی خپل د وې ایجنسي خپل یو اسمبلی جوړ کړي پاکستان آئین سره نور خلک په 200 اټکل تر دی فاټا په څلور اټکل تر دی فاټا معنا دغه زموږ راي خدای جوړیږي چې بالکل د فاټا د گورنر انتخاب وشي د باجوړ نیولې د جنوبي وزیرستان خلک د منتخب گورنر دغه منتخب گورنر به خامخا قبایلی د حکومت پاکستان د پریزیدنت سره دغه کوي دا دوه چې خبري وکړي صحیح خبري وکړي زوريدلي خلک دي پاکستان به مهرباني کوي دوی به خپل کورو ته لیږي چې څو کورونه نړیدلي د ټول تاوان ورکړي او دا ګارانټي به ورکړي چې دوی به بیا خلک نه زیږي دوی به بیا پاکستان ته دا ګارانټي ورکړي چې خارجي بدمعشان غله در ترګر دوی به غلطه نه پریږدي دوی به سره خلاص محمود خان اڅکزی صاحب ډیر مننه یو په ټوئیټر باندې ما دلته ورکړی و چې تاسو پښتنه کولای شئ یو ځوان دی عثماني په نامه پښتنه کړې ده او مهمه پښتنه ده چې په دې 240 ارټیکل کې چې کوم بدلون راوستل چې قبایل سره تړلې دي دوی به ولې داسې یو بل نه راوړي محمود خان اڅکزی چې هغه د اف سی آر ختم کړي نو تاسو داسې یو بل د پاره دی داسې قانون د پاره څه داسې د دنوم عثماني په نامه دی عثماني شاید خبر نه دی معلومات نه لري په دې کې د تیر حکومت کې د زرداری صاحب حکومت کې دا فیصله وشوه چې اف سی آر به ختميږي اوس پر دې باندې اتفاق راي نه جوړیږي د منځنۍ پښتونخوا خلک د دې قبایل ولي د دوی راي دا چې نه جوړیږي چې موږ د یو مخګرد په پاکستان کې په پښتونخوا صوبه ګرځو دوی وایي چې سیده اف سی آر ختم کړي غزاړه خطرناک قوانين ختم کړي جمهوریت ازادیان راولي یار موږ پریږدي چې موږ خپل یو کونسل جوړ کو ګرد قبایل یو کونسل جوړ کو یو قسم ورته یو دوی ګاډه صوبایي اسمبلی جوړ کو پاکستان موږ خپل تجویز لکه مخکې ما وویل شبدای چې د باجوړه د جنوبي وزیرستان دی ولست اختیار ورکول سي چې سړی به قبایلی تعلیم یافته وي ودی درېږي منتخب گورنر دی وټاکي گورنر دی بیا د عین مطابق د پریزیدنت اف پاکستان سره د قبایل مسایل حل کوي ترڅو چې پاکستان او قبایل سره پوهیږي ډیر مننه محمود خان اڅکزی صاحب یو په سکایپ باندې اوریدونکو دي سلامونه شاولي خان تاسو هر کله کوم هالو السلام علیکم وعلیکم السلام محمود خان اڅکزی ته سلامونه کوم او ډیر احترام کوم ددو مننه او زموږ سواد سره تعلق ته سواد ته تل راغله او ډیر زیات دنه موږ خوشاله یو او ډیر ښه پروګرامونه کړی خو په دې خبره ډیر زیات ګیلون یو چې په پارلیمنت کې د نواز شریف په سر باندې
زمونږ د پښتنو ته د عمران خان کم درنه چالو دا هغه ته ډېر ردی بدی ویلي په هغه د پښتنه خپشي خدای شته منډه زیات خپایو کله چې بده مونږ په اسمبلی کې ولې د سره صادره مونږ پر صادر ته زیات خوشاله او یو پښتون سره له خو لکه مونږ زیات خپایو چې د لنګان او خیراتيان مونږ پالټي پښتنو ته ولې بده مونږ زیات خپایو نه دي ولګ وضاحت ته وکړي سامان ډیر مننه بس شاولی خان ډیر سلام علیکم خدای دې په عزت ساته خبره ده عمران خان سره زموږ نه کجسته نه بدسته پارلیمان د پاکستان د شلو کرلو انسانانو د ووټ نماینده پارلیمان دی د دې لپاره چې چاته دغه نه کوم د چانوم اخلم دوه شیانو پښتنو ته خلک نه ورشي یو دا چې د وطن دفاع څنګه کیږي یو دا چې د جمهوریت لپاره قرباني څنګه ورکول کیږي عمران خان زه احترام کوم تر قدر زه احترام کوم لیکن شاولی خان ته پښتنه وکړه چې پرنګیانو سو وخت زموږ په وطن کې وبل جوړ کړیو په فاټا کې په سواد کې د دوی ما خیال مشران قاطعاً ما د یقین نه دوی په پرنګیانو مرګریو بیا د پاکستان د مارشال غانو خلاف چې موږ کوم خواري کړی ده باچا خان عبدالصمد خان اڅکزی سندیانو حیدر بخش جتوی جیم سید بنگالیانو په دا جګړه کې هم دوی زموږ مرګري نه پارلیمان موږ د ډیر لوی قرباني په نتیجه کې را غټلې دي پر پارلیمان چې هر څوک حمله ورسي شاولی خان خپکیږي بنا پر پارلیمان چې هر څوک حمله ورسي هغه فوجي ک عمران خاني کزما پلاری موږ د پارلیمان دفاع کوو او تر اخر څنډه پورې کوو عمران خان په پوکې عمران خان سم ډیر گزاره کړی ده عمران خان په پوکې چې خلک پرې کې سپکی وای هر ورځ فضل الرحمن ته سپکی وای خوشیشات ته سپکی وای د جهان هر سړی ته سپکی وای دا میکاولیان اپروچ دا د لیټلر د ګشتاپو اپروچ خلک تشکنزل کوي سپکی کوي عمران خان چادر پوری به خبر وک چادر په یو معنا خطبه غزه ټکر دی خدا د یو ملت نقشه ده د غرنګ بیا جامع د هر چا مور جامع دي کده خور جامع دي خوم د چادر جوړ شوی د کپړې جوړ شوی عمران خان په پوکې په چوکاټ کې بژغیږي البته کله یو چا په وندغوته د چا په شرارت عمران خان یا بل راضي پر پارلیمان حمله کوي پر الیکټډ پارلیمنت حمله کوي پر جوډیشري حمله کوي پر ټلویزیون سټیشن حمله کوي شاولی خان خپکیږي بنا موږ تر اخري حد پوري د غي په دفاع کې دریږو البته د شرافت په چوکاټ کې نه چاته شکنځل کو نه چاته بد وای یو خوازه تاته کوم ځاني درته کوم عمران په پوکې هر ورځ مودانه تشکنځل ډیزل مولانا په زرګونو مرګري لري نو خدای نه خواسته هغه خپل مرګرو ته وویل چې د دې جواب وایست بیا به شاولی خان ته ماریانی زبه ماریانی عمران به ماریانی چې پای وایي تشکر ډیر مننه محمود خان اڅکزی صاحب اوریدونکو یو تاسو ټلیفون وکړئ د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اڅکزی صاحب نن تاسو هم دلته د پراګ په سټوډیو کې د مشال ریډیو تاسو سوالونو ته جوابونه وایي یو بل اوریدونکو دی سلامونه تاسو څو خبرې کوي او د کوم ځای نوم ټلیفون کړی دی محمد بس پښتنه وکاسه تاسو مهرباني وکړئ مننه ډیره پښتنه وکړئ ناز محمد خان علي محمود اڅکزی صاحب ته سلامونه کوم وعلیکم السلام صاحب آزاد نه دا پښتنه کوم چې تاسو پښتنو په نامه باندې کوم تنظیمونه او کوم پارټي جوړې کړې دي که تاسو یې نېشنل پارټي ده دا روس را لودواله کا فوج راوستو افغانستان ته ټول پښتانه داړه واړي کو اوس امریکای راوستو نیټو راوستو نو د تاسو څه کردار ده په دې کې د جماعت اسلامي کردار ده یا د مجاهدینو کم کردار ده د تاسو په هغه کردار کې بالکل اړه صبره نشته او تاسو اوس دلته چې غواړئ چې دا وشو هغه وشو او هغه کې تاسو بالکل د پښتنو نمائندګي ونه کړم په جهاد کې برخه واغسته نه په پارلیمنت کې او نه مته کوم د قومي اسمبلی کې نه په اقوام متحده کې ډیر مننه نیاز خان محمد خان ډیر مننه تاسو ډیر شکریا دا سړي خپل رائے ده روسي فوجود درال دار چا خپل خوښو خپل رائے کړی ده دا ټول زما استاد ځان چې مجاهدین بوله ګلبدین صاحب سیاف صاحب پیر ګیلانی صاحب پیر مجددی صاحب خپل کرزای صاحب افغانا او وشګانا دا ټول رال زموږ په شهرونو کې اوسېدل زموږ په کلو کې اوسېدل دالته د وسلې درانه ډیپوګانو موږ کده دوی سره شکر بندولای یا مې د دوی سره زیاتوب کولای
زموږ په کلی کې ته د ګلبدین صاحب څخه پوښتنه کولای شي د ټول د غسر کولای شي موږ د دوی سره په دې آرا کې اختلاف وو چې د دې جنگ اخري پای به د افغانستان بربادي خو موږ به داخلت داسې نه دی کړی مذاکرات مې وو مجلس مې وسره وو نظام محمود خان ته غوسه کوه ته اوسم سیاف صاحب در تاز ما ډیر شناخته دی مجدد صاحب سره زکشنم لوی مجاهد دی ما سره ډیر نږدې ناسته ده شد سره پیژنو د ګیلانی صاحب سره د سیاف صاحب سره یو ګلبدین صاحب مینه دی لیدلی پر لپیش سوي نه یو دا ټول سره او اوس دا کوم چې تاسو وایي امریکا نه راغلي دي یا چاره واستلې دي دا ټول مجاهدین مشران کوم دغه خلکو مجدد صاحب اوسم په کابل کې ناست دی ګیلانی صاحب هم په کابل کې ناست دی سیاف صاحب هم په کابل کې ناست دی کرزی صاحب په خپل په مجاهدینو کې او اشرف غنی صاحب د ګردالته ناست دي د دوی په خوښه دا کار روان دی افغانستان یو آزاد سورن سټیټ دی لکه پاکستان چې د اختیار لري لکه هندستان چې لري لکه ایران چې لري کله چین سره تعلق ساتي کله هندستان سره ساتي کله جرمني سره ساتي افغانان حق لري چې د خپل وطن د دفاع لپاره د هر چا سره یو نزدېکت وکړي ته ډېر غوسه مکو نظام محمود خان صاحب موږ ټول کته کزم دا زموږ وظیفه ده چې افغانستان افغانان پښتانه د دوی عزت د دوی آبرو د دوی استقلال د بچاو لپاره په کار د چې په ګډه هدي ځلې سره وکړو یو بل ته باید ګوتې ونه نشو ته پرون څه کول ما پرون څه کول خبره نن دا ده چې ګرد جهان د پښتانه په بیخ شلو په لګیا دی د هر افغان کاغه ګلبدین صاحب دی کاغه ته کاغه زیم کاغه کرزی صاحب دی کاغه اسفندیار خان دی کاغه مولانا فضل الرحمن صاحب دی زموږ دا وظیفه جوړیږي موږ د بل وطن نیول ګناه بولو د بل مځکه قبضه کول ګناه بولو او خپل ازادي خپل استقلال خپل وطن برته پرشول دا به غیرتی ده دا به نکو نن یو خبر کوم د پښتانه ژوندۍ تر چړچړ هم به قیمته سوي ده دا اختیار څنګه خلک لري چې دوی باندې نوځي د اسفندیار په کور کې اسفندیار ووجني دا اختیار خلک د چاور کړی دي چې د شرپا ووجني دا اختیار خلکو ته چاور کړی دي چې د پروفیسور رحمان باندې د مرګ بریدونه کوي دا د څوک د خلک تر شای څوک ولاړ وره موږ ته خلک نه مجبور کوي زما خو به تجویز دی پروفیسور رحمان صاحب ته هم اسفندیار ته هم شرپا خان ته هم د ټول پښتانه وطن مشران ته زما تجویز دی چې موږ په کار د چې ګډ فرنٹ جوړ کو او دا قوتونه چې زموږ وینه ارزانه بولی د دې خلاف پکله کو ودرېږو او که خدای مکه خبر ډېر بدی تجي هرې بدی تجي دا به خلک د ذهن باسي چې پښتانه مشران دوی هر وخت وجلې حساب نه دا خطرناک ده دا د پاکستان د به خاطر دي دا د سیمې د به خاطر دي په دې کې احتیاط پکار دی چې څوک کوي ودی کې کني موږ مجبور یو لار براخلو تشکر ډیر مننه محمود خان اڅکزی صاحب اوریدونکو دغه بحث په دوام لري تاسو کولای شئ چې د ټلیفون شمیره واوري او بیا راته ټلیفون وکړئ مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ او مونږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ زمونږ د ټلیفون شمیره په دا ډول دی 00420 22 11 40 115 00420 22 11 40 215 00420 22 11 40 315 00420 22 11 40 315 او که غواړئ د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړئ نو شمیرې له ځان سره ولیکئ 0800 22 033 او که انټرنیټ ته لاسرسي لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ پته یې ده مشال راډیو تاسو مشال ریډیو اوري د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر دلته د پراګ د مشال ریډیو په سټوډیو کې له مشره ملمه دی او تاسو کولای شئ له دغه خپل پښتني وکړي ډیر اوریدونکو پښتني وکړي خو اڅکزی صاحب کی اجازه راکړئ یو بل اوریدونکو ته بلاړ سو په سکایپ دی را سره تاسو نوم څه دی لکه مزه مو ټلیفون کړی زه فیض محمد نمېږم او د کوټنه مو ټلیفون کړی دی عبدالحې صاحب مهرباني وکړئ سوال وکړئ زما پوښتنه د مشر نه ده چې لکه و چې د خپل انټرویو کې دا وویل چې په اسفندیار خان او په مولانا فضل الرحمن صاحب او په افتاب شرپاو باندې به حمله کوي
مطلب دا دا کم خلک دي کم قوتونه دي چې آیا دغه ته اجازه ورکول سوی دي چې دا خلک دا هم دي دا خو په وزیرستان باندې وزیرستان اوس موجوده زموږ د مخه دی مشر ته خدای دا قوت ته توفیق ور نه کړی چې دا د وزیرستان پښتنو ته ورسي او دوی دغه وکی او د نواز شریف په مرکه د نواز شریف مګرتیا خپل صوبایي حکومت کې برخه لري او په دا برخه باوجود مشر زموږ دا ګیله لرو ګر سرګر په ګر پښتانه دا ګیله لرو چې مشر یو وخت هم د وزیرستان حق آی ډی پیز چې موږ ورته وایو آی ډی پیز بل کې نه ورته وایم زه به فورس کلی پی ډی پیز ورته وایم نو به ښه خبرې فورس کلی ډیسپلیس پرسنز مشر ته خدای دا توفیق ور نه کړی چې دی ورلی حالانکه د نواز شریف چې دی یو د مرستيال دی د خاص کر د پښتونو په اړه کې یا د افغانستان په اړه کې افغانستان ته هم دغه کړی دی نو څه کړي ته چې په پښتنه ته سمه د ماخل دوړ پرزمت خان ډیر مننه واستاد غنور چې د کوم کلی بارال ډیر تشکر ډیر مننه خدای دې عزت وکړه نواز شریف سره زموږ ملګری ډیر په کار ځان په پوکي ګر خلک به ځان په پوکي چې نواز شریف څو وخت تر څو پوری په چپاو په غلطه لار روانو د استخباراتو د لارې سیاست کاوه ته په خبري پښتونخوا ملي پارټي د په کوټه کې په تور جنډو استقبال وکړي دا د خیر خبره ده دا زموږ د ملک لپاره د خیر خبره ده دا زموږ د پاکستان د فدریشن لپاره په خیر خبره ده دا د پښتنو بلوچ سرایکیانو سندیان لپاره د خیر خبره ده چې د لاهور نواز شریف یو جمهوریت لاین واخستي او واضح دا خبره وکړه چې پاکستان کې به پارلیمنت د طاقت سرچینه پارلیمنت به د طاقت هغه سرچینه چې خارجي او داخلي سیاست ټول منبع بدای او اصلا ترمیم وشو اختیارات لاړه ثبوت دا زموږ همت دی د بلوچ د سندیانو د سرایکیانو چې موږ خپل صوبې زموږ خپل اختیارات څنګه چلو د نواز شریف سره زمانه زدکات تش پر جمهوریت دی تش پر دی چې پاکستان په فدریشن وي طاقت سرچینه به تر څو پر جدي پر دلار رواني زه کله کولګرایم د چا څه پښتنه نه کوم په دې چې موږ د شپته کال دا یا کال ک باچا خانو ک خاني شهیدو ک جیم سیدو ک دربخ چتویو ک د پنجاب آزاد پاکستان پارټي نو میرا سیر سو یاد وسی دا می افتخار د دې ګور موږ مراد دا چې پاکستان به فدریشن جوړو پاکي به جمهوریت هغه رجوع سو د دې دفاع ضروری ده بهر صورت پر تام فرض د فیضمت خان پاتې شو د کور راشل سوي خلک یو خلک ورزي زه سخت الفاظ نه استعمالوم بس ورسي فوټو سره واخی پلانای ناستي د ډي پی سره دال خوري پلانای ناسي د ډي پی سره چای کوي دا موږ اراده لرو موږ ورځو تبي واوري د مشرانو سره مجلس کو زموږ رائے ده په بل سوال جواب کې ما موږ رائے ده چې فاټا د ولسته فاټا اختیار به د فاټا د ولسی د باجوړي جنسي سنیولې د جنوبي وزارتانه پوری وسیر مسعود بیٹنی فلانای شلمانی فریدی شنواری د ګرد خلک مالکان دي د وطن دوی به د وطن مالکانی د دوی پرای به فاټا جوړیږي دوی به دغه مالکانی دالته پر دې خلک ګوره فیضمت خان ته په جذباتو کې ځنی خبري وکې فاټا له عیني تور په زرامان نشتلای د پولیټیکل ایجنټ پښتنه کوي اسفندیار نشتلای پلانا نشتلای سوال دا دی چې دی فاټاله د پزورګونو چچن پلانا د ازبک تاجک د لیونی چاره وستل ګوره دا په دغه راغلي دي پرځکه افغانستان کې په تور بور کې جنگ جوړ شو دوی مجبور شو بیریدلو سره په خطر کې راوښتل دا حق دی د جهان د قانون دی چې یو کور کې ورولګي د بل کور ته اوښتای شي دا قانون دی لیکن سماست د پاره ستاده پاره دا هر چا د پاره چې د وطن په خیر ځان خوشاله کړي د دې په غمجن بول سوال دادي چې دا پر دې خلک دون چا مضبوط کړل چې شاغلی مسعود شاغلی وزیر بیٹنی سلیمان خیل دوتانی چې هر څوک مخورجي وجنیه تر 200 زیات پښتانه دلته مړسول هر چاته معلوم دي دا پر دې خلک دون طاقتور نه دي نه د پاټاز مر شاغلی مسعود وزیر بیٹنی سلیمان خیل فریدی شنواری او باجوړ خلدوم دي کمزوري دي مهرباني وکړي دا پر دې خلک به دا ځای په خوشحالي لري کیږي او فاټا د ولس په مرزي دغه ډیر تشکر ډیر مننه محمود خان اڅکزی دلته د مشال ریډیو په فیسبوک پاڼه باندې ډیر زیاتې پوښتنې د بهر ټولي خو بنسو جوابولای یو پوښتنه د عبدالحې زرمتی ده
دوی سلام محترم اڅکزی تاسو ته د هغو بهرال د زما خل یو بل پښتنه د یو نسیم پښواک دی دوی زما پښتنه د چې اڅکزی سیب چې کله په وزیرستان کې پښتانه وژل کېږي تاسو د پنجاب په برابر کې چوپ یاست ولی کله چې عمران خان کوم لاریون کوي بیا تاسو کانفرنس جوړوي دا کار تاسو د پنجاب په اجازه کوي نسیم پښواک صاحب ته خپل پاڼه مشترکه موږ وزیرستان په باره کې چې هیڅ خبره نشو کولای هیڅ حرف نشو کولای موږ پر 2019 کې په جنگ اخبار کې ډیر لوی آرټیکل موږ انګریزي ته مړولې دي زه به درواستم وی ګوره کپاغه کې تاسو نیمګړتیا ښکارا شو یا داسې یو ټکی د ښکارا شو چې هغه کې موږ یا د پنجاب یا د بل زورور یو د خدای زور پښتونخوا ملي پارټي یو د خدای زور مني بل د هیڅ زور نه مني پاتې سو عمران خان پلانې خان هر قوت چې په پارلیمنت هم لا ورسو زموږ په جمهوریت ازادي هم لا ورسي هغه چې هر څوک پښتونخوا ملي پارټي به دا جنگ د لشکر په مخ کې ولاړی موږ عمران خان سره یا د شاه مولانا سره یا د شاه غسر بدین نشته زموږ بدی پر جمهوریت پاکستان کې کله فوج سره زموږ کړي راغلي دي څوار لسکاله د یو خان مارشال امر په جلو کې تیر کړی د ځاولک په مارشال کې ز شپږ کاله د ژوندۍ امر په کارو مایته اسمان نو نړولې ماول دیموکراسي زنده‌باد جمهوریت په فدریشن به د مشرف خلاف موږ مهنت کړې دي خواري م کړې ده موږ پونم جوړ کړ ملایانو MMA جوړ کړل پیپلز پارټي او مسلم لیگ COD جوړ کړل بیا موږ په ګډ ټول راغلي لندن له په لندن کې APDM کړی دی APDM فیصله دا و چې پاکستان کې به فوجي حکومت نه الته عدلیه آزادي الته پارلیمنت مضبوطي د لپاره موږ کوشش کړی دی دا غو کوششونو په نتیجه کې موجوده پارلیمنت اتلسم ترمیم کار پاتې دی موږ کېږي لرو موږ اختلاف لرو لیکن آئین پر مخ للی دی آئین ګد پنجاب په سر کې نواز شریف د آئین د پارلیمنت په لاره استمنی نور مرتشاس چی غواړو دا خلک مني په دې زموږ مرګري ده خپکیږم تخپل دغه پښواک صاحب پانه به زنستان نمبر واخلم دلته وزیرستان زموږ دغه د بدرولېږم بیا وستا جواب وورم تر هغه پوری چې بیا سر پیدا کوو په مخشه السلام علیکم محمود خان اڅکزی صاحب زاید خان په نامه باندې یو را سره د سکایپ لاره دی سلامونه تاسو سره علیکم تاسو وعلیکم السلام عبدالحې کاکړ ما سلامونه تاسو او محترم مشر ته وړاندې کوم ډیر مننه زما مختصره پښتنه د زموږ د کوم شي د علاقايي سیاست دی د زموږ د جنوبي پښتونخوا د دغه په حق لده چې کوم وخت پښتونخوا مې په قومي الیکشن کې او په صوبایي په بلدیاتي الیکشن کې خلکو ډیر شوی اظهار پر وکي او د شپ په ډیر غټه توګه ووټ ورکړي او ډیر توقعات ولزي لیکن اوس د پارټي هر کارکون چې دی هغه ډیر زیات مایوس دي هغه په دا وجه دی چې کوم موږ توقعات یا کوم زموږ ایکسپیکټیشنز چې اوس موږ خپل حق له پنجاب زراړو یا زموږ وزیران به ان شاء الله ډیر شکار کوي د کومې پیسې د فندونو دا به د ولس مري لیکن په هغه کې د خرد بود شکایتونه سته باید د پارټي له خوا داسې یو کنټرول وای چې د دوی مانیټرینګ کول په هر درې میاشتې بعد کتل چې دا او بل د پارټي یو داسې منظمه پالیسی او په حواله باندې لکه د ایجوکیشن په حواله باندې د هیلث په حواله باندې جنوبي پښتونخوا خلکو ته مطلب دغه شی ورکو زموږ روډونه ته معلوم دي نسته د هیلث هسپتالونو ګرځرام پاتې دي یو ډاکټر نه پکښې د چشمو په نسته دا خو موږ ډیر بیسیکس مسلې دي تعلیم اساس نه پدې نو باید چې مشر ودی خواته د شپ ایمرجنسي بنیاد باندې ډیر شته ورکو زاید خان ډیر مهرباني دي تشکر زه به چې کوټ له درسم به راسي خبره به سره وکړه ما تاسو سره کول دي ته به ماته دغه وزیرانو نمونه راشي چې دوی کرپشن کوي زما تاسو سره واده د ضرور خلکو په مخ په جلسه کې به وایم چې زاید خان وایي چې پلانای وزیر دون پیسې اخی پلانای وزیر دون پیسې اخی او شکنځلو خو نه څه وتکولای خدا به وایم دا موږ کول دي دا تاسو یو پښتون په موږ باور کړی دي پښتانه وزیران موږ دا سید بچي ګران کار دی بچي کول دا نوې وار دي چې پښتونخوا خلک په وزارت کې دي خو بیرته هم د پخوا په مقابله کې ډاکټر مالک او د اوس موږ کولیشن ګورنمنت چې دی کرپشن ختم شوی نه دی کم شوی ډیر دی بس ما تاسو دا کول دي زوی ته به راشي زه وایم او د اصلاح لپاره به غوښنه به پیچو او د کتا چې وویل نو بو د لپاره چې زه په خبرې بدلا خان ضلع کې شاو خضر پښینه پوری په سلګونو په درزونو نه دي په سلګونو د وبو د چشلو ټوبلان ولګېدل دي او اکثره په مسجدونو کې لګېدل دغه د پاره چې څوک ملک څوک خانه قبضه نه کوي په مسجدونو کې لګېدل دي کار پر روان دي ډیر مختلف دي
یعنی ان شاء الله تر سل بالا دي او د تعلیم او د صحت د ویچ بیړنی حالت کې اول وار د بلوچستان صوبه لومړی د فقط پاکستان مرکزی حکومت تعلیم ته 5% ژدي پېښور ما خل 12 بلام نه زموږ صوبې 3% کې شوی فصل کې درويشت اوس هغه کوم نه په پویږي از موږ بچی نه دزده د نیمګړتیاوي بل لري کوو 3% ډیر لوی بجټ د تعلیم لپاره په کار خدا زم مسوم کار چې موږ سکولونه مجبور کړی وای ماشان خو دوی یا نه پوهیږي یا موږ خلونه لاس نه رمزدو ډاکټران زه په خپل ډیر رایم چې کوم ډاکټر کله هسپتال نه ځي هغه باید نوکری وشته کوم ماستر چې خپل دغه نه ځي هغه باید نوکری ختم شي. تشکر. محمود خان اڅکزی صاحب ډیر مننه. په سکایپ یو بل اوریدونکو دی. سلامونه، تاسو خبرې کوي او څه پوښتنه ده؟ وعلیکم السلام عبدالحې کاکر صاحب تاسو او د مشال ریډیو همکاران او زموږ درن مشر محمود خان اڅکزی ته په ټوله پښتنه مینا سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. مسافر در سره ما کاکر صاحب. مسافر خان مننه او تاسو پوښتنه وکړئ نو.